د ننګرهار امنیه قومندان نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د تیرو 3 اونیو په اوږدو کې د ځانګړو او ګډو عملیاتو په ترڅ کې 188 دولت ضد وسلوال وژلي او 53 تنه نور یې ټپیان کړي دي. امنیه قومندان زیاته کړه چې په وژل شوو کې ډیری داعش وسلوال دي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. امنیتي ځواکونو له لوري په ننګرهار کې ترسره شوي دي ټول 188 تنه وسلوال مخالفین چې په دې کې زیات شمېرې داعش ترکیب راځي یا داعش پوره کوي وژل شوي دي او 53 تنه نور ټپیان شوي دي چې په دې کې ځینې داعش په اجسادو کې ځینې خارجي کسان هم شته بهرانیان هم شته. هغه زیاته کړه چې پولیسو په تیرو 3 اونیو کې 198 کیلوګرامه بیلابیل ډوله مخدره توکي له اراده نقلیه وسایطو سره نیولي دي چې د یادو مخدره توکو په تورې 14 تنه هم نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندان په وینا پولیسو په جلال آباد ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 183 تنه نیولي چې په نیول شو کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې په ښار کې مرموزې وژنې ترسره کولې. د جنایي جرمونو وسلوالو مخالفینو د همکاري په تور او د چاودیدونکو توکو د انتقال او ماین ایښودونکو او په اول کې چې مې وویل د جنایي جرمونو په تور باندې ټوټال یا ټول مکمل 183 تنه تورن کسان نیول شوي دي. امنیه قومندان وایي په ښار کې د امنیت د ښه والي لپاره یو کمیسیون ټاکلی چې مشري امنیه قومندانۍ کوي. په دغه کمیسیون کې د ننګرهار ټول امنیتي ارګانونه ګډون لري ترڅو ښاریانو ته د ښه امنیت زمینه برابره کړي.